راځم تاسو پښتنو ته. افغان خالد ورور وایي چې آیا روسیه فری مرسته کوي او که پور باندې کوي؟ وروره په دې نړۍ کې فری مرسته وجود نه لري. څوک چاته پلار خپل زوی ته، زوی پلار ته کومک همداسې نه کوي، نو دا خو بیا پردي دي. دا خو د هغه چې تا ته کوم مرسته کوي د هغه تر شا باندې له دغه یې پروګرامونه یې تاسو کینی، ځکه چې تاسو یو قرارداد تړي، تړون کوي، دغه پیسې به ورکوي. که داسې مفت تیاري هر مملکت ته روسیه ورکړي نو دا فابریکې به بیا په څنګه چلی؟ دا خپل د اوس جنګ کې چې اصلي ته دا به څنګه پوره کوي؟ ښکاره خبره ده چې مفته کې نه درکوي، د قراردادونه کیږي، تجارت په دغه په اساس باندې، بیا په تجارت کې دا تبادلې سره کیږي چې د دغه پیسې او د بل نه قرضدار دا جنس تاره که دا جنس ما درکه یا کوم پیسې تبادله کیږي هغه سره کیږي، مفت نه دی. حبیبه خور 133 نمبر والا وایي چې آیا امارت اسلامي رښتیا هم داسې مشران شته پکې چې د نجونو مکتبونو خلاف نه وي؟ بالکل خورې د اسلامي امارت کې د 90% نه زیات ټول د نجونو د ښوونځي خلاف نه دي، او په دې باره کې د هغې دریځ بالکل واضح راغلی دی. بالخصوص د ملا عبدالسلام ضعیف خبره خو ډېره معروفه ده چې هغې ویل چې 98% اسلامي امارت غړي د نجونو د مکتب بندولو خلاف دي، او کومه جرګه چې کابل کې شوې وه د هغې نه 100 تنه علما قندهار ته تلي وو چې مشر ته قناعت ورکړي چې ښوونځي خوشي کړي. نو بنان دې نه معلومیږي چې اسلامي امارت اکثریت آرا د ښوونځیو مخالف نه دي، خو صرف مخالفت په قندهار کې دی، او هلته یو ځینې داسې مشاورین موجود دي چې ذهنونه تیاره دي او په حساب د 14 کاله مخکې دورې نه مخکې اوسېږي. نو کوم وخت کې پیغمبر د خدای حکم د علم کړی د هغې نه دوی ادراک نه لري، په دې اساس یو محدوده ډله ده چې دې مخالفت کوي. ډاکټر زرلشته وایي چې نور جګر او رمو دغه شو وینو ټوټې کړی دی، او د نور تودې وینې تویول نه غواړو، ملک خپل امن غواړو، تعلیم غواړو، خپل اولادونو ته په حساب یو آرامه فضا غواړو، خپل لورګانو ته تعلیم غواړو. نو دی دا وایي چې یعنی دغه چې جنگ خواته مملکت ځي یا پاکستان برید کوي یا بل برید کوي، باید جنگ خواته مسله لاړ نه شي، جنگ امن خواته باید لاړ شي. زه به د ډاکټر صاحب ته دا ووایم چې جنگ خو هیڅوک په رضایت نه غواړي، جنگ خو تحمیلیږي. کله چې جنگ په تا تحمیلیږي د هغه کې به ستا صلاحیت نه وي چې تا هغه وغواړي که ونه غواړي. که پاکستان په تا برید کوي، ستا نظام متزلزل کوي، ته خو به د ځان له دفاع کوي، نو هغه دفاع جبري یې. په موږ باندې اگر داسې کوم جنګونه چې شوي دي ټول تحمیلي وو. موږ روسان خپله نه راغوښتي، روسان راغلل د خپل د ایجنټانو او غلامانو په ذریعه باندې، او افغانستان باندې جنگ وتپل شو، او ملت مجبوره شو چې قیام یې وکړه، او دا جنایتکاران، دا بې عزته او وطن پلورونکي پرچمیان خلقان او دا کمونستان دی مجبور شو چې ورسره وجنګېږي او د وطن نه وباسي. همدارنګه امریکایان راغلل، امریکایانو مقابل کې ملت باندې جنگ وتپل شو. نو که پاکستان راځي خو دا جنگ تپل کېږي، ملت مجبوره دی خپل د خاورې نه دفاع وکړي. حافظ 15 نمبر ورور وایي چې هلیکوپتر که روسیه ورکوي، نو آیا دغه هلیکوپترونه د غټو تیارو لکه د F-16 مخه نیولی شي؟ که چېرته پاکستان په عملیاتو کې او G10 یا داسې څو خو دېرش موږ ولرو، نو دا به بهتره وي. دا ښکاره خبره ده چې G10 یا څو خو دېرش یا F-16 دا هغه تیارې دي چې دا اصلا د جنگ تیارې دي او د موډرنه تیارې دي، خو دا د افغانستان سره نشته دی. بله خبره ده چې هلیکوپتر هیڅکله د F-16 G10 او د څو خو د 30 ځای نشي نیولی. هلیکوپتر خپل د ځای مصرف لري، خپل د ضرورت ځای لري، او جنگي تیارې، نو جنگي تیارې خپل قیمت هم زیات دی، ارزش هم زیات دی، او هغه د جنگ لپاره جوړ شوي دي، برید کوي. هلیکوپترونه د جهازونو مخه نشي نیولی، د هغې مقابله نشي کولی. دې لپاره موږ په دې خوشحالیږو چې د اس نه یو څه ښیي چې ولرو، ملخونه هم والوځي، چې پاکستان هم فکر ونه کړي چې اس نه لرو. موږ کله چې دا خوشحالي کوو د ده لپاره یې کوو، دې معنا دا نه ده چې دا زموږ ټول ضرورتونه پوره کولی شي، دا زموږ ضرورت نشي پوره کولی. جاوید احمدزی وایي چې ټرمپ له عاصم منیر غوښتنه کړې چې د خپل کرایي پوځ غزې ته واستوي. عاصم منیر ته یو لوی امتحان کې دی، غزې ته که دی غزې ته واستول شي، هلته به دوی د حماس سره په جنگ او اختلاف کې شي. خبره دا ده چې کله دی په جون کې تللی او هلته د سره خبره شوې او بیا قرارداد د
شرم الشیخ امضا شو، هلته دا خبر وشوله چې په غزه کې به امن پوز راځي. پاکستان دینه پخوا هم د امن پوز کې ګډون کړی دی او په امن پوز کې خپل کسان یې لیږل، خو دا لوبه ورته لږه سخته په ده ده چې پوز خو په دې کې ار نه کوي، پوز خو خپل کسان لیږي چې هلته پیسې اخلي، ځکه مفت نه لیږي. خو خبره دا ده چې که چېرته لیږي خپل په مملکت کې ورته خلک جګېږي، ځکه چې دا په مقابل د حماس کې ځي، په مقابل د فلسطین کې ځي، او د فلسطین کې د پاکستانیانو یو مرداره تاریخ موجود دی چې ضیاء الحق هلته کافي کشتار په لبنان کې کړی دی د فلسطینیانو، نو دا یو دویم ځلې لپاره به دوی ځي. او کله چې دوی د حماس په پاکولو کې، وسلې ټولولو کې هلته اپریشن کوي، نو معنی دا ده چې دا کار خو اسرائیل کوي، نو دا د اسرائیل پوز په نامه باندې به هلته دا کار کېږي، نو بالکل د دوی سره د اسلامي نړۍ دښمني شروع کېږي. او د دې نه بل دا ښکاري چې ټرمپ غواړي چې د دې پوز هلته لاړ شي او دوی په هغه جنګ او دلدل کې ونښلي، دوی نور هم تضعیفه شي، دوی خو د یو څو روپو لپاره هلته ځي، خو دوی به تضعیفه کېږي. او زه تاسو ته همیش وایم چې په هر طریقه او بهانۍ امریکا دوی تضعیفوي، که دوی وځي هم تضعیفه کېږي هلته، او که دوی نه ځي نو امریکا ورسره کومکونه پې بندوي. دغه دسمبر میاشت کې 1.3 میلیارده ډالر د آی ایم اف په ذریعه ورته ورکړل، او بل قسط باید په جنوري کې ورته ورکړي یا په فبروري کې، نو بیا هغه قسط ورته نه ورکول کېږي. دوی پیسو لپاره ځي، هم دوی په دام کې دي، او که نه ځي هم په دام کې دي. په هر حالت کې دا بهترین دام دی. او زه تاسو همیش دا وایم، تاسو ماتل کوئ، امریکا دې ته پلانونه لري، او دا یو د هغې پلانونه دی. آخره پوښتنه دا ده چې حبیب الله احمدزی وایي چې بلوچستان د بلوڅانو ټاټوبی دی، ولې چینایان د بلوڅو سره همکاري نه کوي؟ چین نه غواړي چې د بلوچانو سره جوړجوړی وکړي. وروره چون چې دی د پاکستان سره په حکومت سره رسمي دغه لري، نو د مخالفینو سره دی جوړجوړی نشي کولی. که چېرته دی هلته جوړجوړی کوي، بیا دلته نظام سره حالت خرابېږي، نو د په دې اساس باندې دی مجبوره دی چې هغه سرمایه ګذاري کوي د حکومت په ذریعه کې. حکومت دې ته وایي زه تا ته تضمین در کوم، او خوره زما ده، نظام زما دی، ما په ذریعه کې که دی پټم روابط وساتي، نو هغه یو ورځ افشا کېږي، استخبارات دي دواړو طرفو کې، بیا نو دا دی روابط خرابوي. نو په دې اساس باندې چین په ظاهره باندې فعلا هغوی سره کوم معامله نشي کولی. ممکن په آینده کې د افغانستان په طریقې د لارې نه یا د هندوستان د لارې نه د بلوڅو سره معامله وشي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرې کوم، تاسو په لوی پروردګار سپارم. امید دی چې سبسکرپشن، لایک کول او زنګوله هیره نه کوئ. په دې ورځ کې سبسکرپشن هم بیا سلو شوی دی، ورته قوت ورکوي او زمونږ دغه کامیابه کوي. تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.